د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ملا یعقوب ته د جنګ اخطار ورکړ. امریکا تازه د افغانستان په هکله څه ویلي او ولې په افغانستان برید کوي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. امریکا وایي که ترهګر افغانستان کې پټنځای جوړ کړي برید پرې کولی شو. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په شیکاګو پوهنتون کې د وینا پر مهال ویلي که ترهګر افغانستان کې ځاله جوړه کړي موږ پرې داسې برید کولی شو لکه په ایمن الظواهري مو چې وکړ. بلینکن د دې ترڅنګ ویل طالبان هغه ژمنې نه غواړي پوره کړي یا یې نشي پوره کولی چې دوی کړي وي چې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب هم پکې دی. د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري د 2022 کال په جولای میاشت کې د کابل ششدرک سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د بلینکن په وینا افغانستان کې ځینې هغه وحشتناکې پیښې ونه شوې چې اټکل یې کېده او ډاډ یې ښودلی چې له دې هېواده هېڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. له دې مخکې پاکستاني چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې له افغانستان ورته ګواښ دی او د کورنیو چارو وزیر یې دې ګواښونو پر ضد د افغانستان په خاوره کې دننه د عملیاتو خبرداری هم ورکړی و.